پر مات او ناهیلي زړه یوازې تر 4 دیوالونو روان دی. برکت الله هغه تنکی ځوان دی چې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې د خپلې کورنۍ 6 غړي له لاسه ورکړي دي. نوموړی د لغمان ولایت په یوې لرې پرتې ولسوالۍ الیشنګ کې د خپلې یوازینۍ وړې خور سره ژوند کوي. CMG د نوموړي ژوند ته په دې راپور کې لنډه کتنه کړې ده. برکت الله وایي د 9 کالو و چې پر کور یې مازدیګر مهال د امریکایي ځواکونو له لوري هوایي برید وشو او د مور په ګډون یې 15 د کورنۍ نور غړي چې 2 خویندې او 3 وروڼه شامل وو ځای پر ځای ووژل. زه هم جماعت څنګ کې وم، دلته لاندې بمبارو شو یو ناڅاپي چې راغلم ومې کته چې یو ورور مې دواړه پښې نشته هغه پروت ده، نور مشر ورور مې پروت ده خدای وبخي مړ، او نور ټول ورونه مې همالته پراتو، نور اخواته مور مې اوبه ته کته شوې، مور مې خدای وبخي هغه مې نه ولیدلی خو بیا پسته مې ولید هغه همغه ځای کې شهیده شوې وه. داسې خبره ده چې ما نه بغیر دلته کور کې هیڅ څوک هم نه و، ټول شهیدان شوي چې کور ته راغلم دړې وړې کور پراته دی چې څوک پکې نشته. د برکت الله په خبره ژوند یې له ګڼو ستونزو ډک دی او په ډېرې سختۍ سره په یوازې ځان د ژوند چارې مخ ته وړي. چې څنګه ما باندې سختي تېرې شوې اوس ماشاءالله دومره ځوان هم نه یم، خو اوس لږ ځوان شوی یم. برکت الله اوس مهال د کور ګزاره د ولسوالۍ په بازار کې په کراچۍ چلولو سره کوي. دی وایي ښوونځي ته ځي او هیلې یې ډېرې لوړې دي، خو غربت له هر څه شاته پاته کړی. د نوموړي په خبره چې د ولسوالۍ ښوونځی یې له کلي ډېر لرې دی او پر وخت نشي کولی تر ښوونځي ورسیږي. بازار ته به تللم، کراچۍ به مې چلوله، یو 20 روپۍ به کېدل ما به کور ته راوړل، که نه مورونه چې مې غټ ما بازار ته تلل چې شی کار چې شی هغې دیاړي وکول موږ ته یې راکول، خو دونه وړوکی هم نه وم، ځان مې چلو 20-30 روپۍ مې هلته کوو کور ته مې راوسته. زه مکتب وایم انشاءالله مکتب وایم، خو ډېر مکتب هم لرې ده خواته مکتب ده او مکتب هم وایم، نور دلته کور کې کوم چې شی چې هغې کور کار هم کوم او اوبه هم راوړم کور ته. برکت الله هیواد ته د سولې او نسبي ارامۍ له راتلو سره خوشحال دی او هیله لري چې بیا په هیواد کې هیڅ کورنۍ د ده په څیر لوی او دروند غم ونه ویني. یاره ډوډۍ دې نه خو زموږ جنګ نه که اوسه پورې دا جنګ ماتل وی زه به هم مړه ومه، زه به هم همدلته کور کې نه وم. د دې کلي ملک هم وایي چې برکت الله اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دی او باید حکومت یې لاسنیوی وکړي. برکت الله نومیږي، دغه د دې کور ټول خاندان شهیدان شو، همدغه سرپرست دغه یو پاتې دی، بیخي تناسار هم دی او ستونزو سره مخ دی او دغسې حالات خو خپله تاسو ته پته ده چې داسې حالات دی اوس دې وخت کې، نو ټوله ستونزه همده په غاړه ده. د یادونې وړ ده چې د برکت الله په څیر سلګونه داسې کورنۍ شته چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د کورنۍ ډیری غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او اوس مهال په تر ټولو بد وضعیت کې ژوند کوي. احسان الله کریمي، CMG، د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ.